دا مشال ډیجیټل قدرمنو خوږو کتونکو د چارسدې غټې وریجې څنګه پخېږي او دې کې څه داسې خاص خبرې چې د چارسدې نه علاوه د نورو سیمو ضلعو نه د ښارونو نه خلک دا راځي او دا خوښوي ځان سره یې وړي هم او میلمنو ته ډالۍ کوي هم. نو رزړو ته راغلي وو چې چېرته نه دا مشهورې شوي دي چېرته نه دا ټولې ضلع کې خورې شوي دي ټولې صوبه کې خورې شوي دي او دلته چې کوم د دې روزګاریان دي کاروباریان دي تاسو به زما شاته دیګونې وینئ دا تیارې دوي نو د هغې نه پوښتنه کوو چې د دې د تیارې خبره هم راته وکړي چې څه نه تیارېږي څه څه پکې اچولي کېږي او ولې دا دومره خوندورې او څه خاص خبرې به زه بیا پوښتنه وکړم. او دا روجې دا وطني روجې دي زمونږ د خپل د وطن روجې دي. ښه د وطن مطلب دا کوم ځای کې کرلي کېږي او دا چارسده دي بار نه کرلي بار نه چارسده زمونږ خپل د چارسده د وطن روجې دي. ښه دې کې بیا اچولي کېږي څه داسې شي چې دې کې تاسو دا خو دې کې دا شنې مې پکې اچولي کېږي مونږ ورته خلک وایي او دا غوښې دي بس خپلې میښې منګالی دی خپلې میښې منګالی دی هغه پخو د شپې نه هغې کې داسې وږه شي ټماټر شي دې بخاره شي هغه تیارې شي سارې بیا دا دیګونه برابرېږي همدغه خرواګانو بیا پکې دانه واچي بیا روی ور واچي روی نه پس دا مسالې څومره قسمه دي؟ دا ګرمه مساله ده دي سور مرچکې دی هلدي ده او دھنیا ده دي مالګه ده. نو دې کې غوښه څومره استعمالېږي په یو دېګ کې روجې څومره په یو دېګ کې 16 کیلو روجې او 16 پکې سر بس دا خو دې د 2000 کې 2007 نه زموږ دا کار شروع شوی او تر اوسه پورې فکر دې بس روان دی الحمدلله. او صرف چارسده کې که نه چارسدې نه بهر چارسده کې موږ چارسدې نه بهر هم کم ځای داسې مردان ته ځي پېښور ته ځي پولین ته ځي کومردو ته ځي او څو راتاو سګر چاته راغلی او د ګرانۍ متاثره کړې ستاسو ګراني چې راغلې؟ نو ګرانۍ خو به خامخا دې متاثره چې نن یو ریټ ته سبا بل ریټ نو په تاسو څه سر غورځولي که نه تاسو باندې سر نه غورځېږي چې تاسو بس موږ خو یې خرڅو بس موږ یې دغه ته نه ګورو بس شکر دی بس لینډ پکې روان دی. ټیک دی جی ډېره مننه ستاسو خوشحاله اوسئ.